بسم الله الرحمن الرحیم. رابسو ورد پروګرام. په ورد پروګرام کې نن موږ سوای شیپ خپل شکل ته ویل کیږي. دغه شیپ ټول وظیفه دا ده چې په شیپ باندې موږ تاسو کولای سو چې مختلف رنګارنګ شکلونه رسم کو. ډیر مهم ټول دی، تقریبا ډیر خلک په دې کې ډیر ډیزاینونه ترتیبولای شي. نو دغه شیپ ټول پر شپږ برخو ویشل سوی دی چې یو ډول یې لاینز دي، بل یې ریکټینګل دی، بیسیک شیپس دي، بلاک اراز دي، دغه کوم فلو چارټس دي، سټار اینډ بینرز دي او کلاوډز دي، دغه کلاوډز دي. نو په دې ځای کې اول ریسنټلی کې موږ ته هغه یو شی چې موږ مخکې استفاده کړی دي. نو لومړی راځو د لاینز څخه شروع کوو. لاین دا لیکي چې که غواړو چې موږ لیکې رسم کوو بس دلته کولی سو. مثلا دا ستاسې کولی سي چې یو لیک رسم کوي. دغه لیکه چې موږ تاسې رسموو دا کږه رسمې دی. د دې دپاره که غواړو چې دا لیکه سیده سي نو تاسې په کیبورډ کې شفټ بټن ونیسئ، بیا دا لیکه زموږ دپاره چې کېږي سیده راته راځي دا شکل سره. بیا نور د دغه لیک سیټینګ ټاکل نو تاسې دلته کولی سئ. نه په دې ځای کې تاسې هغه ډیزاین ټاکلی سئ چې سره کوم یې غواړئ. داسې غواړم باډر غټوی کوچنی کوي لیکئ. اوس زموږ مکتوبونه چې موږ یو مکتوب یو شی لیکو موږ داسې لیکې ورسره رسمې کړي چې په ډیزاینونو په دې ټولو کې بیا تاسو ته راځي. نو موږ دلته لیکلي یا لوړو زده کړو وزارت خدای جوړ کړي چې زما سره به په دې کې نه یې رسوه. ما فکر کوي چې دلته به زما سره مکتوبونه راسره وي خو دلته زما سره نشته. موږ په دې ځای کې فقط ما هغه لوړ زده کړو وزارت دوکاندار پوهنتون مالیې ادارې معاونیت دا مو لیکلي. بیا هم په دې مابینځ کې دلته لیک ورکړی دی لاندې خپل متن باره شروع کړو. دا شیپ ټول دی چې تاسې دلته استفاده ځینې کولی سئ. بیا هم انسرټ ټیپ ته راځو. په انسرټ ټیپ کې دا شیپونه دي نو دغه ټوله د لاینز دي، هر ډول لاین چې غواړئ. مثلا ګورئ که تاسو ګورئ دا ارا لري، مثلا دا بیا دواړه سرونه ارا لري، دا بیا مثلا د موږ څه البو شکل راته راولي، داسې شکل راته راوله. او دې ته البو شکل ویل کېږي چې موږ ته راځي. دا نقطې بیا پورته کښته هم کولی سئ سره. دغه ژړ نښانونه دا پوینټ دا کوون سي هرې خواته چې تاسو دا البو کشوئ هغې خواته به در سره حرکت کوي. بیا هم تاسو شیپ ته راسئ. نو دا رنګارنګ شیپونه دي، هر ډول شیپ چې تاسو غواړئ یوه نقطه داسې ګول کړه، بل نقطه داسې ګول کړه، دا شکل نه جوړ. هر شکل ته جوړوئ بس ډبل کلیک وکړئ هغه شکل درته جوړیږي. بیا هم شیپ ټول بل په دې ځای کې ریکټینګل څلور ځلي شکلونه لرو چې مثلا موږ څه آیډي کارډ جوړو د دې شکلو څخه استفاده کوو. دغه رقم که تاسې راسئ په دې ځای کې بیا مثلا راوند دی، راوند ریکټینګل دی. نه ګورئ دا کنجانې ګول داسې راته راغلي دي. دغه ژړ نښان کولی سي دا پوینټ دلته کولی سي دا نور هم دا کنجانې نور هم راوند کړئ یا هم سره کم سیده کړئ. بیا هم شیپ ته راځو. په شیپ کې بل موږ ته بیسیک شیپ لرو. بیسیک معنا ابتدایي. مثلا ګورئ په دې ځای کې تاسې ټیکسټ باکس لرئ. ټیکسټ باکس ډېر مهم دی. مثلا په ټیکسټ باکس کې تاسې هر ډول لیکنه کولی سئ. کله چې لیکنه وکړئ هر ځای ته یې وړلی سئ. دا داسې یو شکل لري لکه مثلا د خط دا داسې دی لکه یو عکس تاسې هر ځای ته به راوړلی سئ. مثلا که تاسې ما یو لیکنه ولیدلی په هغه کې دی داسې لیکنه کړې وه عریضه پاڼه. دا عریضه پاڼه دی داسې مثلا سرخولی و دا کونج ته یې داسې راوړی. زه په حقیقت سره هم نه پوهېدلم چې دا دوی سره کم لیکلی. ګوره څومره ښایسته هېڅوک نه پوهېږي. په ورډ کې دا رقم لیکنه ګول نه لیکل کېږي، داسې مایل. نو تاسې چې رقم لیکنه کوئ دا د شیپ ټولز استعمال دی چې تاسې په شیپ ټول کې مختلف شکلونه لرئ. هر شکل چې تاسې رسم کوئ په دې ځای کولی سئ چې تاسې هغه شکل در سره رسم کړئ. که چیرې موږ یو شکل رسم کوو نو په دې ځای کې لرو ایډیټ شیپس کې اول دلته لرو چې یا دغه شیپ ته ماته واړو په دې شیپ باندې، یا مثلا ته دا ماته واړو په دې شیپ باندې، نو دی تا ته په هغه شیپ درته اوړي. بل په دې ځای کې موږ لرو ایډیټ پوینټس. که غواړو چې د په دغه پوینټو کې تغیر راولو چې یا دا نقطه یې لږ دې خواته وسکوره ته نه لوړې کړه، دا نقطه یې لږ دې خواته راته لوړې کړه. نو تاسو کولی سئ د ده په نقطو کې تغیرات راولئ. هره نقطه چې ته ورټاکې کولی سئ. یا مثلا فرض کړه دا شیپ مې جوړ کړی دی، غواړم چې په دې کې زه تغیر راولم. ایډیټ پوینټس ته راځو. اوس دا نقطه نه کې دې خواته نور هم راته وڅرخو. بس غواړم درته څرخي دا نقطه لږ د دې خوا څخه راوڅرخو هغه رقم درته راځي.
دا دلته کولای سو. دا بیا د کنیکټر دی. روټ کنیکټر دا معنا لري چې مثلا که موږ تاسې کنیکټران سنکړو ایلبو شکل دغه ایلبو مشرک د سنکړی که غواړئ سره وصل کړئ کنیکټران یې دلته کولی سي. بیا هم هغه ټکس بوکس چې موږ تاسې کولی سو چې یو ټکس بوکس رسم کړو. کله چې موږ تاسې یو ټکس بوکس یا یو شیپ رسم کړو د هغه شیپ سټایل په دې ځای کې لرو چې تاسې سره کم رنګ ورکوئ نه دلته کولی سئ خام رنګونه ورکړئ او پیسټي ټاکل شوې ده هر رقم چې تاسو ورکوئ. بل په دې ځای کې هم تاسو شیپ ورکولی سئ خپل په خوښ شیپ ورته ټاکلی سئ. نو فلمي ورکو نور رنګونه ورکړه پکچر په دغه ځای کې عکس راوله عکس ته د انټرنیټ څخه راخلی مثلا فایل کې په کمپیوټر کې در سره دی د انټرنیټ څخه یې راخلم یا مثلا زه د انټرنیټ څخه یو آیکن اخلم درته هم په کمپیوټر کې عکس سره دی هغه راواخله فرض کړو اوکې کې هغه عکس تاسو ته راځي. بیا هم په دغه شیپ کې تاسو کولی سئ ګریډینټ راولئ. دا ګریډینټ ځایونه دي همدارنګه تاسو کولی سئ ټیکسچر راولئ. ټیکسچر دا کاشي غوټ ځایونه ته ویل کې دا یو میز مرسم کړی د یو میز رنګ شی ورکوئ په دې ځای کولی سئ. بل په دې ځای کې تاسو بارډر لرئ د بارډر سایز یې په دې ځای کې لرئ چې غټوئ دلته کولی سئ د ډشز په شکل بارډر راولئ او رنګ سټایل یې وټاکئ. بیا هم هغه شیپ ریسیټ دی دا مې ټول په پکچر کې انشاءالله ویل دي داسې خاص خبره نشته. دا ټیکس دی ټیکس مې په ورډاټ کې درته ویلی دی یعنې دې معنا دا ده که چیرې تاسو لیکنه کړې په دا شیپ کې اوس د دغه لیکنې رنګ فونټ ټاکل په دې ځای کې اوس هر کم فونټ چکې زه به لږ سایز غټ کړم چې معلوم سي. او اوس په دې ځای کې دا فونټونه ډیزاینونه چې هر ډیزاین چې تاسو خوښ دی هغه تاسو په دې ځای کې ټاکلی سي. دغه فونټ دلته رنګ ورکولی سي شیپ رنګ یې دی په دې ځای کې دغه د آوټلاین د شاوخوا بارډر رنګ ټاکلی سي. ټوله خبرې مې انشاءالله نورې کړي دي. دغه ټکسټ مې هم درته ویلي هغه ټکسټ ټیپک نه و شډو دا شان فقط یو ټرانسفر هم درته نه ویلي هغه هم تاسو کولی سئ دا لیکنه داسې وسرخوئ. نوره یادونه ځینې شوې ده. بل په دا ځای کې ټکسټ ډایرکشن لرو چې یا دا چپه طرف وسرخو راسته طرف ته وسرخو نو دا هغه زموږ د لیکنې ډول دی چې موږ تاسې لیکنه په شیپ کړي سره کامې سرخو. لنډه لار دا ده چې در دا ځای ونیسئ هر ډول چې تاسې سره سرخوئ دلته یې هم سرخولی سئ. بل په دا ځای کې موږ تاسې الاینمنټ لرو. الاینمنټ دا معنا لري دا موږ چې په دا شیپ کې لیکنه کړې ده نو دا اوس زه په دا شیپ کې چیرې راولم په مابینځ کې راوله چپه طرف ته راولم نو دا تاسې چپه او راسته طرف ټاکلی سئ. زه یو شیپ رسم کړم مثلا دلته مو لیکلي دي پورشاپ سي 2019 مو لیکل دي سایز مو ورغټ کړ دي. اوس دا لیکنه په سر کې راوله میډل په مابینځ کې راوله بټم لاندې راوله په دا شیپ کې تاړي. بل په دې ځای کې بل شی چې ورسره لرو دا کریټ لینک کې اضافه شوی دی. کریټ لینک دا معنا چې ته د دوو شیپو تر مابینځ ارتباط ورکړه لینک ورکړه دا څه معنا لري. اوس ګوره یو دا شیپ لرم کنټرول ډي ډپلیکیټ یو دا شیپ لرم. اوس زه غواړم چې دلته کله دا شیپ ډک سي لیکنه وسي نور لیکنه چې دلته راواوړي نو زه راولاړېږم لینک ورکوم کریټ لینک ته راسه دا شیپ سره ورکړه. اوس ګوره وایي the target text box is not empty you can only link to an empty text box وایي دا اوس خالی نه دی نو موږ تاسو باید اپلا دای خالی کو ځکه په دې کې باید لیکنه نه وي. مثلا فرض کړه دا شیپ سره ورکړه کنټرول ا ډیلیټ کنټرول ا ډیلیټ دا شیپ لینک راواخله کریټ لینک ټو دیس شیپ. اوس ګوره د دې سره لینک ورکول سو اوس په دې کې چې موږ تاسې هره لیکنه وکړو هغه هلته راته راځي که دا ډاکس کندهار کابل هرات زابل هلمند ګوره دی موږ تاسې لیکنه هلته ډاک سو دلته ډایرکټلی لینک راواوښتي. نو اوس په دې ځای کې تاسو ته راځي وایي بریک لینک دغه لینک یې ور مات کړه نه معنا چې دی چې کوم لینک سره لري هغه یې ایسته کړه. اوس ګورئ که تاسو وګورئ ما لرې شیپ غټ کړئ سایز یې دلته رالي که زه اوس دلته انټر او نور لیکنه کوم هغه ځای ته راځي. که غواړئ چې نور دغه لینک ختم کړو دا جنۍ بریک لینک کلیک بس هغه ختم سو شکل یې لاندې لیکنه نو دا شان ټولو موږ تاسو ویل دي.
اوس ګوري په شیپ کې تاسې ډیزاینونه هم جوړولی سئ مثلا ګوري تاسې کپله راسئ په دې ځای کې رنګارنګ ډیزاینونه ته اوس ګوري دا اکثره وخت په شا په دې کې په ډېر زحمت سره جوړېږي ګوري دغه کیوب شکل راواخلئ شیپ بټن مې ونیوي چې دا په مساوي اندازه راسي اوس غواړم چې دلته هر یو جلا جلا شکل راسي نو په دې ځای کې تاسې دغه ریکټینګل شکل راواخلئ در سره داسې در سره رسم کړئ نو دغه یو شکل مو د ده مطابق جوړو دلته په دې ځای کې دا شکل سایز یې مرغټو اوس که تاسې دا مکعب شکلونه ځینې لیدلي په هغې کې عکسونه راغلي بس شی فیل ته راسئ اوس دا خبره مو یاده کړه پر پکچر باندې کلیک وکړئ عکس چې په هر ځای کې مثلا فرض کړه اشرف غني لاله عکس دی هغه دلته راغلی که غواړو چې دا بلې خوا ته یو عکس را خلاص کړو دا لږ به سایز ور غټ کړو مرتض چې دغه بلې خوا ته عکس راولو دا به هم شیپ ته راسو په شیپ کې همدغه شیپ مو انتخاب کړئ دې مو همداسې راکش کړئ اوس کله چې مو راکش کړئ پر دلته ایډیټ پوینټس باندې کلیک کوو ورته دا نقطه داسې راوسکو دا رقم یې راول دغه نقطه یې دې خوا ته راول دا نقطه کښته راټاکه لږ مې ماز دا نقطې چې معلومې سي برابر ورته دا یې راغلی او اوس چې په دې کې عکس راولو دغه شیپ انتخاب کړئ پکچر ته راسئ پر پکچر کلیک وکړئ هغه عکس چې پر ځای کې پروت دی هغه عکس ورسره انتخاب کړئ دا عکس راغلی که دلته بل شکل ورسره راولو هم کولی سو شیپ ته راسئ بیا هم په دې ځای کې یو شکل رسم کړئ در سره راسئ کله چې مو رسم کړئ بیا هم په دې ځای کې موږ څلورو ایډیټ پوینټس ته دا پوینټو کې تغیر راوله دا نقطه دې خوا ته راوسکو دا نقطه لږ دې خوا ته وسکو سره دا نقطه هم جوړ څه فقط اوس راسه مازې پکچر انتخاب کړئ عکس چې په هر ځای کې پروت دی ورته ماته دا عکس راته راوړه نو ګورئ دا یو شکل یو رقم شکل سو چې موږ دلته کولی سو چې یو شکل ترتیب کړو سره مثلا بل شکل هم تاسې کولی سئ چې په دې کې جوړ کړئ درته مثلا که تاسې انسرټ ټیپ ته راسئ په انسرټ ټیپ کې په دې ځای کې دا شکل راواخلئ مثلا ګورئ دا څومره ښایسته ګیلاس جوړېږي دا شکل څخه دا شکل داسې راکش کړئ اوس که غواړو چې لاس ته یې ورکړو لاس ته یې هم ورکولی سئ دا شکل راواخلئ دلته په دې ځای کې دا بلاک آرک شکل درته ښیم دا داسې رسم کړئ شیپ بټن مې ونیوئ چې داسې دا راسي دی مې داسې روټیټ ورته وڅرخوئ کله چې مو وڅرخوئ په دې ځای کې دی داسې ورته راکش کړئ کله چې مو راکش کړئ دا نقطې که تاسو ونیسئ د جې خوا یې ورته کوچنۍ کړئ مثلا که د دا ځایونه څخه یا لږ داسې بردوالی ورته کوچنۍ کړئ نو هر ډول چې تاسې کوچنۍ کوئ دلته کولی سئ په دغه پوینټو کې د ده په پوینټو کې هم تغیر راوستلی سئ یا دا نقطه لږ جې خوا ته کش کړئ خیر خو په دا انداز باندې نور کار مو ولرئ انشاءالله دغه رقم به زه چې هم سم معلومېږي سره دې ځای ته راسئ ورته نور دا باډر شاوخوا باډر ځینې ایسته کړئ مثلا ګورئ دا یې لاس رسم دی دا کې لاس ښه ښایسته رنګ ورکړئ ښایسته معلوم سي مثلا ګورئ که غواړئ چې دغه سر ته یو رنګ ورکړئ هم ورکولی سئ مثلا تاسو راسئ یو بل شکل په دې ځای کې رسم کړئ در سره ریکټینګل دایره کومه ده دا یو دایره ده نه متصل دایره رسمو په دې ځای کې دایره مه رسموئ خیر خو د دایرې شکل ماز دغه بیضوي شکل رسم کړئ او اوس دا نقطې سره وټاکئ نه هغه نقطې ور برابرې کړئ کله چې دا برابر کړئ نو راسئ دلته رنګ ورکړئ رنګ چې تاسو ورکوئ ورکولی سئ نو نور شکلونه هم جوړېږي نور یې تاسو خپل وګورئ انشاءالله راتلونکي 2 سرټیفیکټونه به سبا پکښې جوړ کړو چې موږ څنګه کولی سو چې په دې کې یو ستاینلیک جوړ کړو دا ژبه کې چې یو څه مو ځینې زده کړي وي د الله په امان